ملالۍ تاسو ته هرکلی کوم. جی ډېره مننه، زما لپاره ډېره د فخر خبره چې نن زه د مشال ریډیو سره خبره کوم. تاسو صحت څنګه دی؟ زه خو د خدای پاک ډېر زیات شکر ادا کوم چې زه بالکل ښه یم، ټیک ټاک یم، ګرځم، سکول ته ځم، منډې وهم، لوبې کوم، خبرې کوم، سترګې مې کار کوي. بالکل روغه یې. یعنې ډاکټران څه وایي چې څومره نور علاج ضرورت شته؟ نو ډاکټران وایي چې علاج چې دا خو 2-3 کاله مونږ تاسو له کوو، او دا هم وایي چې ستا د ګس طرف چې کم مخ دی دا به هم انشاءالله ډېر زر ښه شي، ځکه چې د دې مخ ته چې کم نرو راغلی دی نو هغه هم هغه ګولۍ سره کټ شوی و، نو نرو اپریشن هم بیا ډاکټرانو وکړو، اوس نرو چې دی ورو ورو غټېږي، کار کوي، دا به هم انشاءالله ښه شي. داسې راته ووایه چې دا پیښه وسوه څنګه؟ نو په هغه ورځ باندې زما د فزیکس پرچه وه، د هغې نه یو ورځ مخکې په هغه ورځ زما د پاکستان مطالعه چې کوم د هغې پرچه وه، نو ما پرچه ورکړه، بیا د ګاډي د خطو ټایم و او په ګاډي کې بس ما منیبه کېناستو، منیبه زما د ټولو نه نږدې ملګرې، زه ډېره زیاته خوشحاله وم او سوچ مې کوو چې سبانۍ پرچه به کې به ډېر محنت کوم او د فزیکس هغه مې خراب و، نننی ښه و، خو نه سبا به ډېر محنت وکړم او منیبه ته مه خفه کېږه، بل پیپر دپاره به کار وکړو، د یو بل داسې حوصلې ورکوه او بس موږ د سبا سوچ کوو. دا پته راته نه وه چې داسې واقعه به کې هم منځ کې راځي، او واقعه خو بالکل ماته نشي یاده چې کوم صحیح واقعه ده، هغې نه پس چې څه شوي دي هېڅ هم راته یاد نشي. ستاسو دا هېڅ نه دی یاد چې څوک راغو ګاډی؟ نه جي نه جي بالکل راته نشي یاد. زما په ذهن کې چې کوم تصویران دي د هغه 2 ورځو د هغه واقعې هغه مختلف دي، هغه داسې زما خوبونه دي او زما سوچونه دي. دا دم نه یاد چې تاسو باندې ډز وشو؟ نه جي نه جي بالکل مې یاد نشي. نو کله چې تاسو د علاج مرحله شروع وله او بیا تاسو برمنګم ته راوړاست علاج ته، په دې وخت کې یعنې ستاسو اول ځل کله په ځان پوه شوئ چې زه ملاله یم او په هوش کې یم؟ نو زه چې کله راویښېدم نو د هغې نه مخکې داسې بېهوشه کېدل، بیا ویښېدل، بیا بېهوشه کېدل، داسې په کوشش کې وم چې راپاڅم، نو داسې هسپتال یو زه پکې روان یم، بیا سټریچر یو، داسې ګډوډ خیالات دي، او په آخره کې زه راویښه شمه، زه ډاکټران وینم او دا نرسان یې، زه دا خو انګریزان ښکاري، ژبه یې بدله ده، او ځان ته چې وګورم په سټریچر کې پرته یم، پته راته نشته چې په کم حالت کې یم، او داسې سراسر شوي دي، چا راویستي یم، دا راته هم پته نه چې مور پلار مې خبر دی او که نه دي. خو د ټول نه کم اهم سوال چې زما و، ما زه دې هسپتال ته خو راویستم، خو دا روپۍ به څوک ورکوي د هسپتال؟ ما آباد خو نشته، ما سره خو پیسې نشته دی دلته، ما د پاکستان پوسټ کوډ ماله نه راځي، او دا نه دا سوچونه مې کول، خیالاتو کې به تلمه چې لکه دې کسانو به دا روپۍ څوک ورکوي. چې کله به هم ډاکټر راته نو ما به د نرس نه پنسل به مې ورته وغوښته او پاڼه، لکه ما به خبرې نه شوې کولی، ته ټیوب لګېدلی و، ای به نو ما ساه اخیسته، نو نرس ته به مې ولیکل چې ډاکټر به راغی، ما به ورته ولیکل چې هو ویل پی موږ سره خو روپۍ نشته، ما زما پلار چې دی هغه سره خو دومره ډېرې روپۍ نشته چې هغه به دلته ټیکټ هم واخلي. بیا به مې سوچ کوم یا به چا نه قرضه غواړي، یا به سکول بلډینګ خرڅوي، یا به کور خرڅوي. ما زموږ سکول او کور خو په کرایه باندې، نو ما هغه څنګه خرڅوي؟ ما کرایه بلډینګ خو نه خرڅېږي. بیا مې که په کلي کې یو ځمکه خرڅه کړې. تاسو د کتاب د دې لایبرري کې چې موږ ناستې انټرویو کوو، د دې افتتاح تاسو وکړه، پرانیسته هم وکړه، او تاسو اول کتاب الکیمسټ د پاولو کوهلو چې کوم ناول دی هغه په دغه کې کښې شوی. ډېر خلک دا سوال راپورته کوي چې ملاله پښتنه ده، او ښه به دا وایي چې دی د پښتو یو کتاب دلته یې شوی، دا غلطي وه نه ده؟ ستاسو خیال څه دی؟ نو د بدقسمتۍ نه زموږ خلک پښتو کتابونو له اهمیت نه ورکوي، او د بدقسمتۍ نه د ماته د پښتو کتابونه داسې مخې ته نه دي راغلي، نه هم زموږ په سکولونو کې مخکې راویستی کېږي چې موږ کتابونه وګورو. نو ما چې کوم بک ریډ کړی و الکیمسټ، نو دا خو ما ته چا په تحفه کې راکړی و، نو ما چې دا کله وکتو نو زه یې ډېره زیاته متاثره کړم. او بله چې ما د پښتو بک هم کېښود، د پښتو یو ښایسته کتاب مې کېښودی و، خو دلته ما چې یعنې داسې کتاب کېښودی پکار دی چې هغه ټول خلک وګوري. نو انګلیش داسې ژبه ده نن سبا چې هغه هر څوک زده کوي. تاسو یو شهرت ستاسو دا هم دی چې تاسو بي بي سي دپاره ډایري لیکله، نو ستا له خولې بیا اورو چې ډېر خلک وایي چې دا خو یا د دې پلار لیکله یا عبدالحی کاکړ لیکله. زه نه غواړم چې ستا له لارې خپل وضاحت وکړم، خو ستا یو ورژن یا ستا موقف مخې ته تر اوسه په دې نه دی راغلی. بالکل. نو ستا په خیال باندې دا خو ته خلکو ته وایې، ما ته خو مه وایې ځکه چې ما ته خو معلوم دی چې دا خو ستاسو شی و، تاسو خپل وضاحت وکړئ چې دا څومرې یعنې دا په تا پسې چې دا الزام لګوي دا تر کومه ځایه سم دی؟
نو دا خو 2009 کال و د جنوري میاشت وه او تقریبا بس 2008 اخرنۍ ورځې وې. تاسو زما والد صاحب ته فون وکړو چې زه داسې غواړم چې اوس دې موږ د خلکو آواز واورو. موږ خو یعنې نیوز اورو د آرمي طرف اورو د نورو خلکو نه اورو. اوس پکار چې موږ د دې ماشومانو آواز واورو، موږ د خلکو ته د زنانو آواز ورسوو چې هغوی په هغوی باندې څه محسوس دي، د سوات خلک څه وایي. نو زما والد صاحب هغه وی چې لکه زه به ټیچرانو ته ووایي، نو ټیچرانو وی چې لکه موږ نشو کولی. بیا یې عایشه نومې ماشومې ته ووایي چې هغه ټایم کې کېدای شي 10م کې وه. نو هغوی ته چې ووایي نو عایشه یو ورځ تاسو له ډایري درکړه په فون باندې، خو بیا سبا له هغوی والد صاحب ووایي چې نه زما لور دا نور نشي کولی ځکه دا هغې دپاره ډېره خطره ده. او د 2009 جنوري میاشت چې وه نو دا له ټول نه زیاته د خطرې میاشت وه ځکه هره شپه 2 یا 3 کسان به طالبان چې په ګرین چوک کې حلالول، ډېر د خطرې وخت و. نو بیا زه ناسته وم په کمره کې او ابا راغی او ما ته یې ویې چې لکه داسې یو ډایري ده او یعنې ته به ویلی شي په فون باندې. نو ما خو ابا دا خو زما لپاره ډېره زیاته غټه موقع ده او دا خو پکار ده چې موږ خپل اواز اوچت کړو چې زموږ د سوات خلک څه وایي، ماشومان څه وایي، د سکولونو ته چې کومې جنکۍ ځي د دوی څه احساسات دي. نو زه ډېره زیاته خوشحاله شوم او ما به ته وی چې او زه به دا ډایري لیکم، زه به دوی ته په فون باندې ویم. او بیا ما ته پته نه وه، خو تاسو دا غوښتله او BBC هم دا غوښتله چې تاسو زما نوم بدل کړئ ځکه چې زما لپاره د خطرې خبره وه چې دا د ملالې نوم باندې ولیکلی شي. نو هغه وخت ډېر زیات د خطرې و. تاسو د ګل موقعې په نوم کړه، زما عمر یو پکې هم زیات کو، یو 2 کاله. نو هغه ډایري چې وه هغه زما لپاره اهمه بدي وه چې پای کې ما خپل احساسات لیکل. واسې پاکستان کې ستاسو به شاید تاسو ته به نه وه معلومه 2 ورځو پورې چې کله په تاسو حمله وسوه نو دنیا خو بهرحال اوس هم له تاسو سره ولاړه ده، د هغو دپاره اوس هم تاسو الهام یې انسپریشن یې. خو په پاکستان کې یو خاص ځینې کړۍ دي چې هغه ستاسو په دې وایي چې دا جعلي ده، دا حمله په دې سوې نه ده، 100,000 پروپیګنډا ورته یا د دوی دا نظر دی که نه دغه دی. نو پاکستان 2 ورځې وروسته د خلکو کې تقسیم راغی. دا چې کله تاسو ګورئ تاسو ته څه احساسات راځي؟ اهمه خبره دا ده چې دا خبره نه ده اهمه چې ملاله ویشتې شوې ده او که نه ده ویشتې شوې. ملاله خپل له ځان لپاره سپورټ نه غواړي، ملاله صرف د یو څیز لپاره ستاسو مدد غواړي، هغه دی د جنکو تعلیم، هغه دی د ښځو حق. ملالۍ مه سپورټ کوئ، خو صرف د جنکو تعلیم سپورټ کوئ او د ښځو د حق هغه کیمپین سپورټ کوئ. دا هم د ملالۍ لپاره داسې خبر دی تاسو چې هغه سپورټ کوئ. او ملاله چې ده نو هغه دی ایز انډیویجول، هغې نه دی یو فرد په حیثیت باندې د هغې نه دی یو ایشو نه جوړوي، د هغې نه یو مسله نه جوړوي. پکار دی چې هغه کومه خبره کوي، کوم کاز چې دی، کوم مقصد چې دی، په هغې باندې سوچ وکړی شي. ځینې خلک دا وایي چې اوس زما دپاره دا سوال هم وکړه کېدای شي لږ سخت سوال وي، هغه دا چې دا ملاله چې ده ستا په نظر کې دا یو کاز دی که برانډ دی؟ یعنی هر چا خپل دکان خلاص کړی دی. عبدالحی کاکړ په مرکه کې دکان خلاص کړی دی، انټرویو سره کوي، بل چا چې دی هغه بل سټال لګولی دی، بل چا بل سټال لګولی دی، او ملاله چې ده هغه ډېره ښه یعنې د دې دا نوم ډېر ښه خرڅېږي. تاسو ورته په دې نظر وګورئ چې د ملالې اواز خرڅېږي په دنیا کې. نوم یې خرڅېږي، تصویر یې خرڅېږي. زه یم د ملالې اواز رسېږي دنیا ته، د ملالې اواز خورېږي دنیا ته. او تاسو د ملالې اواز ته سوچ وکئ چې ملالې اواز کې دننه څه دي، هغه څه وایي، مواد چې کوم دی. پای کې هغې کې دا څه خبره کوي؟ زه خو صرف د تعلیم خبره کوم، زه خو د ښځو د حق خبره کوم، زه خو د امن خبره کوم، زه خو دا غواړم چې په پاکستان کې د سبا له غربت نه وي، زه دا غواړم چې په پاکستان کې د هر یو ماشوم سکول ته لاړه شي. خلک دا وایي که نه باقاعده کوم مذهبي کړۍ دي په پاکستان کې، کوم مذهبي حلقې دي، هغه وایي چې ملاله چې دا هغه مغرب یې استعمالوي، په پاکستان خلاف سازش دی. دا وایي نو پاکستان خلاف سازش دا خو بالکل یعنی غلطه خبره ښکاري، ځکه چې پاکستان خو مخکې نه په سازشونو کې ګیر دی. پاکستان کې مخکې نه هم ډېر خراب حالات روان دي. موږ یو ورځ هم داسې نه دی لیدلی چې په کراچۍ کې به 1-2 کسان چانې ویشتې. موږ یو ورځ هم نه وینو چې څوک به بل څوک نه مړ کوي. هر ورځ څه ناڅه کېږي، دھماکې دي. او بل دا چې پاکستان چې دی
هغه زما ملک دی، زما مور ده، زما خاوره ده. او پاکستان سره زه بې انتها مینه کوم. که د دې خلک زما نه نفرت هم کوي نو بس بیا هم مینه کوم. کله تاسو په اقوام متحده کې تقریر وکړئ که نه؟ جی بالکل. نو که اقوام متحده تقریر کې تاسو دا خبره کړې وه چې تاسو کوم تقریر وکړئ نو هغه شهباز شریف یو د پاکستان وزیر اعلی دی، هغه یو ټویټ وکړی، هغه ویلي چې دې داسې تقریر وکړئ چې هر څوک یې خوشحاله کړل. نو آیا تاسو کوشش کړی چې هر څوک خوشحاله کړي؟ یعنی خپله خبره هم نه وه کړې، د خلکو د خوشحالولو خبره هم کړې وه؟ دې ته په داسې نظر نه دي کتل پکار د خلکو خوشحالول نه، خلکو ته ویل چې ملاله څه وایي. هغې کې معنی که خلک خوشحالېږي او که خفه کېږي، د چا دپاره خو بیډ نیوز هم و که نه، چا دپاره خو به بد خبر و چې ملاله د تعلیم دپاره خبره کوي. هغه سپیچ کې ما دا غوښتل چې زه خپل خیالات ووایم چې دغه ما باندې چې کوم اټیک شوی و د هغې نه بعد زما سخت خیالات دي. خلکو دا هم اورېدل غوښتل چې ملاله نور خپل دا کیمپین مخکې بوځي که نه بوځي، ملاله نور د جنکو د حق خبره کوي که نه کوي، دا ویرېده که دا ونه یېرېده. لار خو مې خلکو ته دا وي چې ملاله اوس هم نه دی یېرېدی، ملاله اوس هم خپل هغه کیمپین چې به مخکې بوځي د جنکو د حق دپاره به خبره کوي. دویمه دا خبره وه چې په هغې کې ما ټول دنیا ته ویل غوښتل، زه په یونایټډ نیشنز کې وم، یعنی هغه اقوام متحده دی او په هغې کې ما ټول خلکو ته خبره کوله، ما د یو ځای کې خبره نه کوله. طالبانو عدنان رشید د طالبانو کمانډر هغه یو خط لیکلی، ګوره هغه اوپن یعنی ټولو ته خط ستاسو ته به کیدای شي نه رارسېدلی، ځکه چې تاسو ته نه دی رالېږلی. هغې کې یو خبره کړې وه چې تاسو دا چې کوم کمپین خبره وکړه، دا تاسو کمپین د تعلیم کمپین نه و چې تاسو یعنی طالبانو تاسو په دې نه وویشتل چې تاسو د تعلیم دپاره کمپین کوئ، بلکې تاسو په دې وویشتل چې تاسو د طالبانو خلاف پروپیګنډه کوله. جی جی. نو زه خو ګڼم چې دا د چا چې خط رالیږلی دی دا د هغوی حق و چې ما ته خط راولیږي، دا د هغوی حق و چې خپل خیالاتو اظهار وکړي. اوس زما نمبر دی، زه خپل خیالاتو اظهار کوم. نو زه دا ګڼم چې زما ژوند چې دی زما ژوند دی، زه خپل ژوند څنګه تېروم دا زما حق دی. د طالبانو خلاف پروپیګنډه به دې نه وه چې ما صرف د جنکو د تعلیم خبره کوله. ما چې جنکۍ د سکول ته لاړې شي او جنکو په تعلیم باندې پابندي مه لګوئ. پابندي لګولو والا څوک وو؟ طالبانو په هغه وخت کې د ماشومانو په تعلیم باندې پابندي ولګوله. شاه دوران سپیچ وکړو چې د 15 جنورۍ نه پس به یوه جنۍ هم سکول ته نه راځي. نو که زه د تعلیم لپاره خبره کوم نو هغه خامخا د طالبانو خلاف ځي که نه. یو طرف ته طالب وایي چې جنکۍ به نه ځي، بل طرف ته زه یم چې ځي. نو که طالب ورته په دې نظر ګوري چې نه زه مکمل هغو خلاف وم، نو دا خو غلطه خبره. زه د هغوی چې کوم خیالات دي، هغوی چې څه وایي د هغې خلاف یم. هغوی د جنکو تعلیم نه غواړي، نو زه بېشکه د هغې خلاف یم. زه غواړم چې هر ماشوم د سکول ته لاړه شي. بل دا چې هغوی په خط کې لیکلي چې واپس راشئ او مدرسې کې داخله واخلئ، نو هغه هم زه دا وایم چې د هغوی حق و چې هغوی ماته لیکلی وی، هغوی ولیکل. اوس دا زما حق دی چې زه دوباره خبره وکړم. نو زه خو پاکستان ته واپس انشاءالله ډېر زر به ځم، خو بیا هم ژوند زما ژوند چې زه یې څنګه تېروم او خدای زما نه خبر دی چې زه مسلمانه یم او که نه یم. ځکه د خلکو دا خیال دی چې ملاله به بالکل نه به قرآن رالي، او به نه سبق وایي، هغه به نه مونځ کوي. خو داسې خبره نه ده. نه د خلکو به نه د ځینو خلکو به داسې. نو ما خو قرآن مجید ویلی دی، زه خو ما په 2007 کې قرآن مجید ختم کړی او بیا مې وله ترجمه شروع کړې وه. زه په 22مه سپاره کې وم، ما وایي چې زه به انشاءالله قرآن ډېر زر ختم کړم د ترجمې سره. خو هغه چې زه کله وویشتی شوم نو هغه قرآن هم مانه په 22مه سپاره کې پاتې شو. اوس دلته کوشش کوم چې نوره هم ترجمه زده کړم چې وګورم چې په قرآن کې دننه څه وایي. ډېره مننه ملاله یوسفزۍ، تاسو له مشال ریډیو سره خبرې وکړلې. قدرمنو کتونکو عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکوئ. د خدای په امان. ډېره مننه ستاسو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.